خو خصوصا د رشتو په باب کې چې کله یو زوی یو پلار د خپل زوی د پاره رشته طلب کوي یا خپل یو لور په یو ځای کې ورکوي نو پکار ده چې مشوره ترې واخلي چې زما لور زما زویه زه تاله په پلان کې ځای کې رشته کوم نو ستا څه رایه ده بلکې که ستا نه شرمېږي نو پکار ده چې د هغې همزولي خلک یا همزولي ملګري هغوی ته ووایي چې چېرې د دې سړي نه تپوس وکړئ چې موږ له پلان کې ځای کې رشته کوو نو دا څنګه ده نو سبا به د دې ماشوم یا د دې ماشومې د دوی زندگی د یو بل سره تیریږي نو بیا به ته خبر نه او بیا به د هغوی په مابین کې اختلافات وي د هغوی په مابین کې به زړه بداوی وي ولې چې تا به تې تپوس نه یې کړی تا به ورسره مشوره نه یې کړې نو موږ خلک زر دا ووایو موږ اوس د خور نه تپوس کوو موږ د وسه پورې تپوس نه دی کړی بس سیستم په اټکل باندې ورکړې ده یا په اټکل باندې خپل بچي له رشته کړې ده نو ټیک شو چې تا خو په اټکل باندې وکړه خو وروسته زندګي بیا تباهي